د 2 دقیقو لپاره سترګې پټې کړې، بیا مرګ او قبر مخته کړي. تنګه کنده د یوازیوالي کور، د ویرې او وحشت قفس، د تیارو او تاریکیو زندان، د حسرت، افسوس او چینجیو ځای، او په دې کې ستا 1.5 یا 2 متره اوږد جسد، هغه قبر چې هره ورځ نارې وهي: زه د پردیسیو کور یم، زه د تنهایي کور یم، زه د خاورو کور یم، او زه د چینجیانو کور یم. رښتیا همدغسې ده. په قبر کې به د پردیس په شان هر څه راته نابلده وي. د ښخولو څخه وروسته به ټول دوستان راڅخه ستنیږي او په قبر کې به مو یوازې پرېږدي. هلته به مو د کور نرم بستر او ښایسته پلنګ نه وي. پر کلکه مځکه په سپېرو خاورو کې به مو پرېباسي او نازولی بدن به مو د قبر د چینجیانو خوراک سي. هغه چې ښایسته مخونه یې وه، نازک جسمونه یې وه، همیشه به د عطرو خوشبویي ترې ولاړېده. په قبر کې چینجیانې خوړلي او تورې خاورې ګرځېدلې دي او په 6 میاشتو کې ترې یوازې اسکلیټ پاته دی. پڅه که لمونځ دې نه وي کړی، لمونځ وکړه. د خلکو غیبت پرېږده. د فحشا، ناروا، سود او رشوت څخه ځان وساته. په درود ویلو خپله خوله خوشبویه کړه. د تهجد د لمانځه د ادا کولو لپاره د شپې خپله بستره خالي پرېږده. د الله رب العزت څخه د عباداتو توفیق او د ټول مسلمه امت لپاره دعا وغواړه. تعلیم الاسلام رادیو.